الله سبحانه وتعالى بتوفيق سره دا غدا كلام شروع کو د سورة الفاتحه نه. قرآن کریم هغه کتاب دی چې څومره انسان دا وی او په دې کې دننه ځي نو دومره خوند ډېرېږي، او دا دلیل دی په دې باندې چې دا د الله کلام دی، ځکه چې د انسانانو خبرې چې دي د دې نه اخر سړی تنګ شي چې بار بار یې واوري، او دا قرآن کریم چې څومره م وی او څومره یې م اوري دا به تله خوند ښه ډېر درکوي، او ستا به زړه کېږي چې یاره ما نور واورېدی ما نور واورېدی، تنګېږي به نه. او دا دلیل دی په دې باندې چې دا د الله سبحانه وتعالی حقیقي کلام دی. که چېرته دا د انسان خبرې وی یا انسانانو جوړې کړی وی نو د دې نه به موږ تنګ شوی وی چې بس نور بس نه، خو څومره چې دا قرآن موږ وایو نو دومره موږ له خوند راکوي. او بله په دې کې دا سبحان الله د الله سبحانه وتعالی د کلام یو خاصیت دا دی چې کله ته وې او ترجمه یې اوري یا تفسیر اوري یا تلاوت کې نو داسې به ښکاري لکه ته چې اول پیر وې، دومره خوند به درله درکوي. دا دلیل دی چې دا د الله سبحانه وتعالی حقیقي کلام دی. سورة الفاتحه دا مکی صورت دی او په دې کې 7 آیتونه دي. قرآن کریم په سورتونو کې عظیم صورت هغه دا د سورة الفاتحه. دې ته سورة الفاتحه وی سورة ام الكتاب، الشافیه، الکافیه، الرقیه، السبع المثانی، القرآن العظیم. دا سورت دې ته سورة الفاتحه په دې وی ځکه چې دې سره د الله سبحانه وتعالی د کلام او د قرآن افتتاح کیږي، ځکه دې ته سورة الفاتحه وی. ام الكتاب په عربی ژبه کې مور ته وی، یعنی بچی ورته واپس کیږي. ام الكتاب د قرآن کریم ټولې معنی دې صورت ته را واپس کیږي، ځکه دې ته ویل کیږي ام الكتاب. الشافیه الله په دې کې شفا چولې ده، الرقیه په دې سره دم اچول. هغه حدیث ابو سعید خدري رضی الله عنه مشهور حدیث موږ بار بار بیان کړی دی چې کله هغوی یو کس باندې دم واچو هغه له څه شي ټک ورکړو او دا صورت یې پې ووی نو الله سبحانه وتعالی هغه له شفا ورکړه، نو الله په دې صورت کې شفا اچولې ده. دا هغه نور او رڼا ده چې الله سبحانه وتعالی په بل یو آسماني کتاب کې داسې صورت نه دی نازل کړی. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا چې کوم صورت الله مال را کړی دی د دې په شان صورت په یو آسماني کتاب کې الله نه نازل کړی. دا دومره اوچت صورت دی او په دې کې دومره اوچتې معنی پرتې دي. په یو حدیث کې دا هم راځي چې سورة الفاتحه دا کافي ده د ټول قرآن د طرف نه، او ټول قرآن نه کافي کېږي د سورة فاتحې د طرف نه. لکه په دې مثال یو سړی دی منځ کې ودرېدو او سورة فاتحه ونه وي او د سورة بقرې نه شروع کړه سورة الناس پورې قرآن وي، د ده حرکات ونه شو. اگر که ټول قرآن به کې وي سوی د سورة فاتحه، او یو سړی د صرف سورة فاتحه وي او نور قرآن ونه وي، د ده رکعت وشو او مونځ د ده برابر دی. ځکه حدیث کې دا راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دا هغه سړي مونځ نه کېږي کوم سړی چې سورة فاتحه په منځ کې نه وي. نو سورة فاتحه دا رکن دی په هر منځ کې، او بیا په هر منځ کې په هر رکعت کې، که هغه د جنازې مونځ دی، که هغه د فرضي مونځ دی، که هغه نفلي دی، که هغه تراویح دي، که هغه هر قسمه مونځ دی، خو دا یاد ساتئ چې د سورة فاتحې نه بغیر مونځ دا نه برابرېږي. او سورة فاتحه رکن دی د ټولو دپاره، امام، مقتدي، او که یوازې مونځ کوي، او که زنانه ده او که نارینه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلي شوي نه ده. اعوذ بالله دا پناه غوښتلي په الله پورې د شیطان رټلي شوي نه. شیطان الرجیم رټلی شوی، رټلی شوی الله رټلی او راویستی دی د اسمانونو نه، او په هغه موقع باندې چې کله هغه سجده ونه لګوله آدم علیه السلام ته. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم. الرحمن الرحیم
چې عام مهربانه خاص رحم کوونکی دی. عام مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. الرحمن الرحیم. اگر که د دواړه نومونه چې کوم دي د دلالت کوي د الله پر رحم باندې چې الله رحیم دی، نو بیا فرق څه دی په رحمان او رحیم کې؟ علماو ډېر فرقونه بیان کړي، خو واضح فرق دا دی چې د رحمان کې داسې معنی پرته ده د ډېر رحم. په یو الله سبحانه وتعالی هغه رحمان باچا دی چې په کافر باندې هم دغه مهرباني ده، په مسلمان باندې هم ده. الرحیم بیا خاص رحم کوونکی دی چې هغه بیا په مؤمنانو باندې دی په آخرت کې. الحمد لله رب العالمین. ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. ګوره د قرآن ابتدا الله په حمد سره وکړه. دا دلیل دی په دې باندې چې د الله دا ډېره خوښه ده چې د هغه د بندګان د هغه حمد او ثنا بیان کړي او د هغه صفات بیان کړي، ښایسته صفات. الحمدلله یعنی څومره د کمال صفتونه چې دي هغه ټول د الله دپاره دي. الله هغه ذات دی چې د هر عیب نه د هر نقصان نه هغه پاک دی او هر د کمال صفت په الله کې دی. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. العالمین، عالمین د عالم ته ویل کېږي، د عالم جمع ده، یعنی د الله نه سوا ټولو کائناتو ته ویل کېږي. نو مطلب دا شو چې الله پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم، عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، اختیارمند د ورځې د جزا دی. مالک اختیارمند دی الله سبحانه وتعالی. یوم ورځې ته وایي، الدین جزا او حساب کتاب ته وایي. یعنی الله سبحانه وتعالی اختیارمند دی او واکدار دی د ورځې د جزا، د ورځې د آخرت. که څوک دا سوال وکړي چې داسې خو الله په دنیا کې اختیارمند او واکدار دی، نو ولې دلته صرف د آخرت ذکر کوي؟ نو جواب دا دی چې په آخرت کې د الله باچایي بیا خالص باچایي ده د الله. په دنیا کې الله مخلوقاتو لم باچایي ورکړې ده، وختي طور باچایان په دنیا کې شتي، او په آخرت کې بیا باچایي صرف او صرف د الله ده. نو ځکه یې دلته د آخرت ورځ هغه خاص ذکر کړه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا بندگی کوو من او خاص تا نه مرسته غواړو. دا ډېر یعنی داسې آیت دی چې دا بنیاد دی د یو مسلمان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص د الله بندگی او خاص د الله نه مرسته. دا توحید دی. بلکې د سورت الفاتحه چې دی د دې لویه موضوع، او بار بار زه تاسو ته بیا دا خبره تکرارولی نشم، خو دې ذکر دا ووایم په ابتدا کې چې د تفسیر دپاره د ډېر وضاحت دپاره زمونږ تفصیلي درسونو ته به رجوع وکئ. دلته مونږ هغه تفصیل نشو کولی، خو صرف وضاحت. دا که زمونږ تفصیلي درس وی نو مونږ به دې کې ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې اوږدې خبرې کړې، بلکې ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې خو په اپتو خبرې کېږي. دا دومره اهمه مسله ده او دومره بنیادي مسله ده چې الله خاص تا بندګي کوو، خاص تا نه مرسته غواړو. دلته دا فایدې ده ساتئ. ایاک نعبد و خاص تا بندګي کوو، و ایاک نستعین او خاص تا نه مرسته غواړو. مطلب دا دی چې الله ستا مرسته نه وي او ته زمونږ مدد ونه کړي، نو موږ ستا عبادت هم نشو کولی. که ته درس ته ناسي او که ته عبادت کې، که ته مونځ کې، که ته روجې نسي او که ته د الله هر قسمه عبادت کې، نو دا د الله رحم او کرم دی چې الله دله توفیق در نه کړي، نو ته یې نشي کولی. اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته لاره نیغه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته وښایه لاره نیغه. دا د هر مسلمان ارمان دی چې الله ما ته نیغه لاره وښایي. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کومې دعاګانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي، نو په هغې کې دا هم نقل دي چې هغه به د نیغې لارې سوال کوو د الله نه. هر انسان محتاج دی نیغې لارې ته.
صراط الذين انعمت عليهم لار داغ کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی باندې، لار دا کسانو چې الله تا په هغوی باندې خاص انعام کړی. هغه څوک دي؟ هغه الله سبحانه وتعالی په سورة النساء کې ذکر کړي. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، پیغمبران او صالحین، نیکان خلق، رشتینی خلق، شهیدان، دا هغه خلق دي چې الله په دوی باندې انعام کړی دی. نو دیز کې تا سوال وکړو د الله نه چې الله ما ته د دقه خلکو لاره وښایه. دیز کې یو فایده بعض علما ذکر کوي، تاسو ته به ذکر کوم. کله چې انسان په حق باندې روان شي، نیغه لار باندې، نو کله داسې هم کېږي چې یوازې شي په دنیا کې او خپل خپلوان یې پرېږدي، مور پلار یې پرېږدي، وروڼه یې پرېږدي، وایي تا نوی دین راوړو، نوې مسلې دې راوړي. نو په دې کې دنه تسلي پرته ده. صراط الذین انعمت علیهم یو قسمه اشاره ده په دې کې دنه چې الله دې سړي ته وایي ګوره ته یوازې نه یې په دې لار باندې، په دې نیغه لار باندې، په دې نیغه لار باندې ستا نه مخکې هم ډېر خلک تېر شوي دي او اوس پې هم خلک شته او په روان وخت کې پې هم خلک وي، نو ته یوازې نه یېرېږې به نه. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ناغه کسان چې غضب کړی شوی دی په هغوی او نه ګمراهان دي. یعنی الله ما د دغه خلکو د لارې نه وساته چې په هغوی باندې تا غضب کړی دی او یا هغوی ګمراهان دي. مشهور ده دلته علما دا خبره کوي چې دا غضب چې پې کړی شوی د یهود دي او ګمراهان چې دي د څوک دي؟ دا نصارا دي. یهودو کې دا بیماري و چې د هغوی سره علم و عمل نه، او نصارو کې دا بیماري دی چې هغوی سره عمل لی او علم ورسره نشتي. نو دې کې اشاره ده چې ای مسلمانه ته به عمل هم کې او د هغې سره به مخکې علم هم کې چې تا ته پته وي چې دا ستا د عمل چې کوم ته کې په دې باندې څه دلیل شتي او که نه. اگر که دا عام دی یهودو نصارو پورې خاص نه دی، موږ دا عام وویلی شو. مطلب دی چې یالله یعنې موږ د هغه خلکو د لارې نه وساته چې تا پې غضب کړی دی، یعنې ته ترې ناراض او دغه شان د ګمراهانو د لارې نه موږ وساته. په دې ځای کې امین ویل دا ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. او د امین مطلب دا دی چې یعنی الله زما د دعا قبوله که. او سنت طریقه دا ده چې په مانځه کې امین به په زوره باندې وی. حدیث کې قسمه قسم الفاظ راغلي دي مختلف، خو ټول په دې باندې دلالت کوي چې په زوره باندې او په جهر سره امین ویل د سنت طریقه ده. امام احمد بن حنبل رحم الله حدیث راوړی، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی، په کې مد بها صوته، رفع بها صوته، اذا امن الامام فامنوا. دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې کله ته په امام پسې شاته ولاړې او جهري مونځ کې، نو امام به هم په زوره امین وی او دغه شان مقتدي به هم په زوره امین وی، او دا د صحابه کرامو طریقه وه.